کابل یو ځل بیا د سیمهییزو ډیالوګونو مرکز و. دلته د چین ولسي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر وانګي او د پاکستان د لومړي وزیر مرستیال د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار د افغانستان د کوربتوب تر سیوري لاندې په مهمو دوه اړخیزو او درې اړخیزو ناستو کې ګډون وکړ. لومړی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګي سره جلا کتنه وکړه. په دې کتنه کې دواړو لوریو د اقتصادي همکاریو، سوداګرۍ او ترانسپورت د پراختیا په اړه خبرې وکړې. چین ژمنه وکړه چې د افغانستان د صادراتو په زیاتوالي او د لویو اقتصادي پروژو په برخه کې به همکاري کوي. وروسته د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو کتنه وشوه. په دې ناسته کې د تجارت، ترانزیت، کډوالو او ګډو پروژو په اړه خبرې وشوې. دواړو لوریو د همکارۍ پر پیاوړتیا ټینګار وکړ. د یادونې وړ ده چې د دې کوربتوب مهمه او محوري غونډه بیا د درې اړخیز ډیالوګ شپږمه ناسته وه چې د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون ترسره شوه. په دې ناسته کې د تیرو پریکړو د بیاکتنې ترڅنګ د سیاسي، اقتصادي او ترانزیتي اړیکو د پیاوړتیا لپاره مهم ټکي مطرح شول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وویل په سیمه کې ګڼ فرصتونه راټوکېدلي دي او باید د هیوادونو په ګډه ګټه ترې کار واخیستل شي. هغه زیاته کړه اسلامي امارت خپله بهرنۍ پالیسي د اقتصاد په محور اعلان کړي او هڅه کوي چې افغانستان د امنیتي ننګونو له روایت څخه د اقتصادي نښلون څلور لارې ته بدل کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان سره اړیکې مخ پر وده وبللې او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بیا د درې اړخیزې ناستې له ارزښته یادونه وکړه. همداراز نوموړو دا غونډه د همکاریو د پراختیا مهم فرصت وباله. په پای کې درې واړو هیوادونو د ورته ناستو پر دوام او د سیمهییزو همکاریو پر پراخېدو هم ټینګار درلود.